سلام ستړي مشي په مرګرزوم یو څو تازه خو ډیرو مهمو خبرونو ته د کابل ښار د زړو مکوریانو اوسیدونکو وایي چې توغول شوي راکټونه د دوی له بلاکونو سره لګیدلې دي په پیښه کې څو موټرونه ویجاړ شوي او شاوخوا کورونو کې ماتې شوي دي چاته ځاني زیان نه دی اوښتی عیني شهیدان وایي چې د کابل ښار د لاسم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې راکټ لګیدلی دی د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی خو ویل کېږي چې په دې پیښه کې د خلکو کورونه او شاوخوا هټۍ زیانمنې شوي دي د کابل امنیه قومندانۍ هم وایي چې د کابل ښار په څو برخو کې 4 راکټ توغول شوي دي خو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي ولسمشر غني په ملي دفاع وزارت کې د استقلال مینار ته د ګلونو ګډۍ په ایښودلو د هیواد د خپلواکۍ د 101 کالیزه نمانځنه وکړه په دې مراسمو کې د کابینې غړو د ملي دفاع وزارت منصوبینو واقعانو او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و او وروسته اعلان خبر ده چې طالبان وایي دوی د یو بل ښکالیک ماتولو ته نږدې شوي د وسله والو طالبانو له لوري د خپلواکۍ اخیستو د 101 کالیزې په تړاو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دوی د 21مې پیړۍ ښکالیګر دې ته اړ کړل چې د افغانانو ازادۍ ته درناوی وکړي او طالبان بریا ته نږدې شوي دي طالبانو د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دوی سره د افغانستان د سولې پر راتګ او ثبات کې همکاري وکړي په اعلامیه کې راغلي که افغانستان ته ثبات راشي د ټولو سیمو له پرمختګ او ودې سره به مرسته وکړي طالبان داسې مهال دغه اعلامیه خپروي چې نړیواله رسنۍ دغه ډله د تاوتریخوالي پر ډیرولو او د جګړې پر دوام تورنوي طالبان بیا وایي چې افغان حکومت په لوی لاس د سولې په لار کې خنډونه جوړوي او دا کار د جګړې دوام سبب دی لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښې چارې